زو دعائیه کلمات د پارا د علاقه روح روا زمون مشایخ سید زمونگا نمونه اسلاف جانشین اکابر جانشین امام اہل سنت والجماعت پیر طریقت رہبر شریعت عالم دین ابن عالم دین ولی کامل ابن ولی کامل حضرت العلامہ جناب قاری بشیر احمد المدنی دامت برکات العالیتا مدبانا پا ادب سرا دعوت ورکوم چه انشاءاللہ غی تشریف روڑی او دعائیہ کلمات سرا او پا دعا سرا دا پروگرام اختتام پا دعا سرا پا خپل مبارک الفاظ سراو کی دعوت ورکوم حضرت پیر صاحب دامت برکات العالیتا. الحمد لله الذي خلق الإنسان من ذكر وأنثى وجعله نسبا وصهرا والصلاة والسلام على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء الذي نال به نوع الإنسان الشرف والعلا وعلى آله وأصحابه مصابيح الهدى بالعلم والتقوى وعلى من تبعهم بإحسان من الأولياء والعلماء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. गुजरे मेरी उम्र तुझसे डरते डरते, गुजरे मेरी उम्र तुझसे डरते डरते, तौफीक ये मिल जाए कि मरते मरते जारी हो क़ल्ब व ज़बां पर अल्लाह अल्लाह, दम निकले तेरा ही जिक्र करते करते। सुभान अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किरामो, नूर मशरान उलमा तुलबा, तासु टोलो ته الله تعالی جزای خیر درکړي. زموږ د ټولو د حاضری د الله تعالی په خپل دربار کې قبول کړي. رونو په دې موقع باندې عظمت قرآن کانفرنس په دې باندې د علماو تقاریر، د هغوی پیغامات، هغه ارشادات مونږ او تاسو اوریدل. زه ستاسو خدمت کې دا عرض کوم چې د دینی مجالسو او محافلو هغې دوران کې چې مونږ ته کوم پیغام میلو شي، نو پکار دی چې هغه پیغام باندې د ځان پویولو سړی کوشش وکړي او بیا د هغې د عملي کولو کلکه مضبوطه اراده وکړي. ځکه زمونږ د دین دین اسلام دا صرف د عباداتو پورې محدود نه دی چې مونږ جمعات ته رادننه کېږو، یو جلسې ته راځو نو یاره ټوپۍ په سر که، او چې د جمعات نه بار شل بیا ټوپۍ وغورځوه. کله چې په سکولونو او کالجونو کې تقریبات کېږي، عمده د جمعاتونو او د مدرسو راغلي طلبا دی ته هغه پرنسپلان وایي لاسونه وټپوئ. دغه هلکان ماشومان د هغوی په هغه خبره کې راشي او په جلسو کې لاسونه ټپول را شروع کړي. حالانکه لاس ټپول دا غیر اسلامی طریقه ده.
ما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديه. د مشرکانو فعل دغه چې هغه به د مونځ او د هغه عبادت هغه د چې لاسونه به ټپو شپېلې به وال. نو تاسو ماشومان مخامخ ناشتي دا خبره یاد ساتئ. د دې عظمت قرآن کانفرنس په موقع باندې دا خبره د زړه په غوږونو باندې واورئ. د دنیا هر یو لیډر چې درته ناشتي او ډېر درته چیغې څوک وایي چې لاسونه وټپوئ چې بالکل ونه ټپوئ. وعده مو ده لاس به نه پړه کوئ. کله چې خوشحاله شئ الله اکبر به وایئ. اوس هم وایئ یو ناره ولګوئ الله. د چا بیان مو خوښ شي سبحان الله وایئ. خوشحاله شئ الحمدلله وایئ. او که څوک وایي لاسونه وټپوئ خپل کار کوه. زمونږ کار څه دی چې ستا دپاره مونږ ځان ګناهګار کړو. بالکل لاسونه په جلسو کې نورو ځایونو کې مه ټپوئ. دا وعده وکړئ چې که خیر انشاءالله د یو لیډر دپاره او د یو کس دپاره به مونږ لاسونه نه ټپو. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، عظمت قرآن، شان صحابہ، جناب حضرت سے د دې کانفرنس په موقع دی علماء چې کوم د جوش او د محبت او هغه ولوله هغه دینی جذبه دا غیر اظهار وکړو. دا داسې وقتي غونډې او عارضي غونډې ګڼل نه دي پکار. دا هغه د زړه آواز او مسلمان غواړي چې د خپل د زړه آواز بل مسلمان ته زه منتقل کړم. نو چې کوم سبق زده شي د هغې د عملي کولو بیا کوشش پکاري. موږ د صحابه کرامو د عظمت خبرې وورو او وروسته بیا هغه جوش او جذبه پاتې نشي. د قرآن شریف د عظمت هغه فضایل او برکات مونږ ته ذکر شي. په هغه مجلس کې خلک سرونه مخوځي سبحان الله مو وایي او د تقریر دادم ورکی او وروسته بیا په هغه خپله غیر اسلامي زندګۍ کې مشغول شي. په کور کې ورته مشران ماحول هم داسې جوړ کړي چې هغه ماشوم پاک او صاف ذهن والا ماشوم هغه غیر اسلامی ماحول کې رالوی شي. هغه پلار بیا ګیله کوي چې دا ماشوم زما قدر نه کوي دا زما ادب نه کوي. او دا نه و چې د دې بې ادبۍ ارتکاب او د دې هغه بنیاد د هغې ذمهوار زه خپله یم. ماشوم ته د ماحول داسې په کور کې جوړ کړو غیر اسلامي حرکتونه په کور کې کېږي. نو زما ډېرو عزتمندو محترمو د عقیدې د اصلاح د هغې ډېر فکر پکار دی. د ناموس رسالت، د ختم نبوت، د شان د صحابو، د محبت د اهل بیتو، دا زموږ د اهل سنت والجماعت پہچان دی. اهل سنت والجماعت کې څوک پیژني په څه پیژني؟ د توحید په کلکه او مضبوطه عقیده، د رسالت په عشق او محبت او ناموس د صحابو، عقیده د ختم نبوت، دا زمونږ پہچان دی. دغه نه بغیر مونږ سنیان نشو جوړې دي. عقیده به مدعی چې صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ حضرت صدیق عکس حسن کمال محمد صلی الله علیه وسلم. ابو بکر صدیق رضی الله عنه نوم چې وورو نو عقیده به موسی چې صدیق اکبر څوک دی؟ عکس حسن کمال محمد صلی الله علیه وسلم. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نوم وورو چاوی فاروق اعظم خلیفہ ثانی. نو زمون به عقیده سی مون به وایو ظل جاه و جلال محمد. فاروق چې دی هغه ظل جاه و جلال محمد صلی الله علیه وسلم. سبق به روینا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه نوم اوریدو سره عکس حسن
کمال محمد صلی الله علیه وسلم. د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تذکرہ کیږي، پکار دی چې مونږه په دغه عقیده باندې دغه تذکرہ اورو او کو چې دا څوک دی، دا ذل جاه و جلال محمد صلی الله علیه وسلم. د حضرت عثمان ذی النورین رضی الله تعالی عنہ تذکرہ چې کله کیږي، هغه وخت کې به زمونږ تصور سي، مونږ به وایو حضرت عثمان جلوه جمال محمد صلی الله علیه وسلم. حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ څوک دی؟ هغه دی جلوه جمال محمد صلی الله علیه وسلم. او چې د حضرت علی المرتضی رضی الله تعالی عنہ ذکر راشي، نو مونږ وایو چې حضرت علی بهار باغ خصال محمد صلی الله علیه وسلم. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ څوک دی؟ هغه بهار باغ خصال محمد صلی الله علیه وسلم. ہیں چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ. دا زمونگا عقیدہ پکار دا. زمارونو دا عظمت قرآن کانفرنس دے بختورو ماشومانو دا حفظ دا دا ناظرے و دا تجوید سعادت حاصل کرے دے. زمونگا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جامع القرآن دا غم مجلس دا یو سڑے رالو دا بنی مخزوم قبیلی، مخزومی دی دا سڑے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ توئی چیز قرضدار ما او تا امیر المومنین سخاوت دی مشہور دے، زما قرض خلاصولو کے ما سر امدادو که زا قرضدارم. تاسو اندازه لگوئی اغیب دا همدرده اظهار سنگا کولو، اغیب دا یو محتاج حاجت سنگا پورا کولو، خدان له یو داستان دی. خدا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ عشق د قرآن مجید سره هغه دی حد رسیدلیو چې عام خبره هم چاو کا نو د قرآن پاک هغه عظمت او هغه اهمیت دغه په ذهن کې کېنولو. دا سړی ورته وایي چې قرضدار یم، قرض خلاصولو کې ما سره امداد وکړه. نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ته قرآن مجید دی ویلې دی. تاسو خبره ته خیال کوئ، هغه وی قرض را سره خلاصولو کې امداد وکا. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ داغه سره همدردی کوي، داغه د قرض خلاصولو هغه کوشش کوي. خو ته فرمای قرآن پاک دی ویلې دی. اولنې ترجیح هغه قرآن عظیم الشان وی قرآن دی ویلې دی. هغه سړی وته وی نه ما قرآن مجید نه دی ویلې، وی دی قرآن رانیزدوش هغه خپل ملګرو ته وی ضم الیک هذا الوقت ولا تفارقه حتى يقرأ القرآن. دا سړی ځان سره ملګری کوي او هغه پورې ته موجوده کیږي کومه پورې چې د قرآن شریف نه زده کړي. قرضونه او نور معاملې به ورسره کیږي، خو اهم کار چې دی هغه د قرآن پاک زده کړه ده. نو ملګرو دې ځان سره کوي قرآن مجید ورته وښایي، هغه پورې ته موجوده کیږي تر کومه چې د قرآن مجید نه پورا کړي. بیا یو بل سړی پاسید، هغه ته معلومه و چې ما هو قرآن مجید ویلې دی، که دغه سوال په ما باندې کوي نو جواب ورکول شم. هغه وی امیر المؤمنین ما سره هم امداد وکړي، تاسو زم قرضدار یم. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه ته وی قرآن پاک دی ویلې دی. هغه ته وی نعم او د الله تعالی په فضل قرآن مجید می یاد دی. بیا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دا غنه اوري قرآن مجید توایا سورۃ انفال لا شروع لس آیاتونه د سورۃ انفال دی اورید، د سورۃ توبه لس آیاتونه دی اورید. هغه مبارک مطمئن شو چې دې سړی قرآن مجید ویلې دی. وتوی نعم نقضی دینک وانت اهل لذالک. اوس به مونږ ستا قرض خلاصو او ته د دې اهل چې ستا قرض د خلاص ته حقدار، حق دی جوړیږي. قرآن مجید دی ویلې دی. د قرآن مجید سره داسې محبت، داسې سرسری غونته محبت نه چې صرف په جلسه کې مونږ بس جوش او خروش اظهار خو کو. دا جوش خروش دی د پاره چې دا ځان سره بیا نور زینو ته مونږ یوس. دا کم پیغام چې علما مونږ تراکي، دغه پیغام زړه ته ورکوزول دي
او دا بیا نور د رسول دی د دوړو جهانو سردار مبارک چې صحابو ته بیان فرمایلو او ته فرمای بلغوا عني ولو آیه او فلیبلغ الشاهد الغائب زمانه مو چې زدکه دا نور خلکو ته ورسوي حاضرین دي دا پیغام غایبینو ته ورسوي زما ستاسو خدمت کې دغه درخواست گزارش چې د غفلت د خوب نه بیدارېدل پکار دي د دنیا د حالاتو را خبرېدل پکار دي د دنیا بعض خطو کې زمونږ د قرآن عظیم الشان سره سلوک شوی دی ورسره کیږي هغه نه ځان خبرول پکار دي د امریکې په فلوریډا ریاست کې یو بدبخت یو ګستاخ هغه قرآن مجید راواغستو او بیا د خورو په تیلو کې کېخو او بیا یو څلور شپږ بدبختان نور راوستو وای دا ججان دي دوی به د قرآن فیصله کوي هغه ګستاخانو بدبختانو هغه وی دا کتاب دی اوس وځول شي بیا دا هغه څلور شپږو کسانو دا هغه فیصله مطابق هغه خلک را پاسي او قرآن عظیم الشان ته تیلې ورته کوي زما مسلمانانو ورونو چې زمونږ کتاب سره داسې سلوک کیږي او زمونږ د کتاب د قرآن عظیم الشان د هغې په باره کې د دوی دا تاثرات دي او دا د هغې هغه کوششونه سازشونه دي نو مسلمان ته ولې د غفلت د خوبه نه بیدارېږي دا علما د زړه د درد نه تاسو ته لګیا دي دغه درد چې دی دا په ځان کې راولي دا پیدا کوي دا درد چې نه راغلی نو دې زړه ته بیا زړه نه ویل کېږي زړه به هله زړه کېږي چې درد دل پکې راشي دینی تړپ پکې راشي د دین د پاره د زړه زخمی شي نو هله بیا ستا زړه د دې لایق دی چې دې ته د زړه وویل شي دا صوفیای کرام ځکه وایي په دې زړه محنت وکړه په دې باندې د الله الله ضربونه ولګوه چې زړه دې د غیر الله نه پاک شي صاف شي نو بیا به دا د دې لایق چې دې ته د زړه وویل شي زړه دې کې درد د دین پکار دی او چې کله دا درد دل د چا نصیب شو دا غي زړه چې دی نو دا بیا زړه شي وای شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا اب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا د دین هغه درد چې کله نصیب شو نو بیا ال زموږ د زړه چې دی دا با زړه شي او کني دا سه غزړه د پښوم زړوي او د سپیم وی د چرګم وی خو مسلمانا انسانا ستا په زړه کې مینا د الله او دغه د رسول صلی الله علیه وسلم دغه د یارانو دغه د صحابه او د اهل بیت او د اولیاء او دغه اسلامی عقیده هغه سره محبت پکار دي رب ذوالجلال دې زموږ د حاضری خپل دربار کې قبول کړي او دغه پیغام دی علماو چې مونږ تراک په دغه باندې د ځان پویولو او د عملي کولو کوشش دی الله تعالی زمونږ نصیب کړي او دعا چې دا درخواست ویل شي دا عاجزه ته وایي زاره ته ویل کېږي نو تاسو د خپل رب په حضور کې عاجزه سره لاسونه پورته کړئ مخکې ته درود شریف وایي او بیا د خپل رب نه وغواړئ او خپل رضا د پروردگار هغه د الله نه وغواړئ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير دوك يا رب كريم زمونږ خپل رضا نصیب کړي پروردگار زمونږ خپل رضا نصیب کړي د خپل حبیب صلی الله علیه وسلم محبت او اتباع نصیب کړي یا الله د خپل حبیب صلی الله علیه وسلم د دوستانو صحابه کرامو محبت نصیب کړي
یا الله د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د خاندان سره محبت زمونږ نصیب کړي یا الله د دین حق سره محبت زمونږ نصیب کړي یا الله مونږ ټول د قرآن عظیم الشان خادمان کړي یا الله عقیده د اهل سنت والجماعت باندې مونږ ته استقامت نصیب کړي پروردگار د افراط او د تفرید ته مونږ وساتي یا الله چې کوم عقاید او اعمال ستا خوښ دي هغه زمونږ نصیب کړي یا الله کوم عقاید او اعمال او عادات ستا نه دي خوښ هغه زمونږ نه لرې کړي پروردګاره څومره ګناهونه چې زمونږ نه شوي دي د دې مبارک روحانی نورانی مجلس د برکته هغه زموږ ټول ګناهونه معاف کړي یا الله د نیکۍ توفیق مونږ ته نصیب کړي یا الله د ټولو مشرانو قبرونو باندې انوارات او برکات نازل کړي یا الله د دې علماء حق عمرونو کې برکت واچي د صحیح عقیده د خدمت مزید توفیق ټولو ته نصیب کړي د مدرسې لپاره دعاګانې وکړي چې رب ذوالجلال د دارین سعادتونو د ټولو فضلاو نصیب کړي رب جلال د قاری عبدالباسط صاحب او د هغې چې څومره انتظامیه او رفقای کار دي ټول د دارینو په سعادتونو باندې سرفراز او مالامال کړي رب ذوالجلال د قرآن عظیم الشان خدمت د همیشه لپاره د دوی او زمونږ د ټولو نصیب کړي یا رب کریم مونږ عاجزان یو کمزور یو خطاکار یو مونږ د خپل قصور د خپل غلطو اعتراف کو پروردگار زمونږ گناهونه معاف کړي یا الله زمونږ په حال باندې رحم وکړي یا الله مونږ ته د نیکۍ توفیق راکړي یا الله زمونږ د ټولو حاضرینو حاجات ته معلوم دي پوره کول باندې پروردگار ته قادر یا رب کریم په خپل فضل زمونږ د ټولو شرعي حاجتونه پوره کړي مشکلات مو پروردگار آسان کړي د قرآن عظیم الشان سره کامل محبت زمونږ نصیب کړي د قرآن شریف کثرت سره تلاوت زمونږ نصیب کړي د قرآن مجید په ترجمه او په تفسیر باندې پوهه زمونږ نصیب کړي یا الله د قرآن عظیم الشان په تعلیماتو باندې عمل زمونږ نصیب کړي یا الله د قرآن پاک خدمت زمونږ نصیب کړي یا الله د تمام دنیا د کفارو سازشونه ناکام کړي یا الله تمام کفار او دا غي جنټان دا غي ټول سازشونه ناکام کړي د حق د پاره د اعلاء کلمت الله د پاره د قرآنی نظام د نفاذ د پاره چې څومره خلک کوششونه کوي یا الله دا غي په کوششونو کې برکت واچي یا الله دا غي مساعي قبول او مشکور وګرځي پروردگار موږ هم د قرآن عظیم الشان د دین په خادمانو کې راولي یا الله په اعمالو کې مو اخلاص نصیب کړي یا رب کریم د شهدا او درجات بلند کړي څومره خلکو چې د قرآن عظیم الشان د تعلیم د پاره د حدیث مصطفی صلی الله علیه وسلم د ترویج او د اشاعت د پاره قرباني ورکړي د ټولو درجات بلند کړي یا الله دا غي شهدا او دا غ صلحاو دا غ مبارک خلکو د برکت زمونږ په حال باندې رحم وکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.